همسا یوه ده او معذوره څلور همسا یوه ده او معذوره څلور وهلی شوي دي په توره څلور په مخ د کرښې د انا پرېوتي په مخ د کرښې د انا پرېوتي معنی دې اخلم د انځوره څلور عقل بیکاره بخت مې کار نه کوي کوم خبرې د ضرورت څلور او په پرهرونو کې مې ګوتې وهي چینجي لګیا شو د ناسوره څلور په پرهرونو کې مې ګوتې وهي چینجي لګیا شو د ناسوره څلور لکه سایه پرې د بابا ولاړو راتاوېدل به مې د لوره څلور او د رحمت ورونه هم څلور پرانستي ستا رڼاګانې دي د نوره څلور او یوسف امن ته لیواله یو مونږ غوږونه خېجي د جانجوره څلور چې د بیلتانه سبب دې ماته په ښکاره وښایه د بیلتانه سبب دې ماته په ښکاره وښایه ماته زما د ګناهونو کفاره وښایه او ته چې مغروره وې چې امن به په زور راولم ته چې مغروره وې چې امن به په زور راولم د ګوتو زور دې راته اوس په نغاره وښایه په ژبه ګون لاليه دومره قدرې پوهه مې کا ماته زما د مینې حد په اشاره وښایه او چې زما زړه صبر شي ماته تسلي میلاو شي له دنیاګۍ د غمه داسې کناره وښایه او که پس له مرګه ارزومن شم نو فایده به څه وي د ژوندون چل راته خالقه دوباره وښایه او ته چې زما نه ځي د رزق به درک یوسفه ته چې زما نه ځي د رزق به درک یوسفه ماته د لږې نه څو مړه په هدیره وښایه محبت لکه د حسن په طلب دی محبت لکه د حسن په طلب دی زه روان یم چا نیولی مې جلب دی او لکه دومره تقوا څنګه په ده کې راغله لکه دغه سړی څنګه مهذب دی او د لیمو نه د بلها وینې راڅاڅي نن مولا جوړې بیان کړی عجب دی لکه ژوند پرې د دلیل سره عذاب دی پاتې شوی له دې بازو نه ادب دی او خدایه ولې په کیسه د بیروخی ده خدایه ولې وږی تږی په عرب دی او د لامبو چل ورته هم په خپله ښایه د اوبو یې بهر نه کړي یوسف کب دی